السلام علیکم ورو په دې کله چې ټول ورته جوړې زه ما سره ولې آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم څنګه کولی شو خپل تصویر ایچ ډي بڼې ته واړو یعنې خپل تصویر شا بیکګراونډ ډېر ښه ښکلی او ډیزاین کړو دا ډېر ښه خوندوره ویډیو ده هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ که چیرې مو ویډیو خوښه شي نو خامخا لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زما یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ خپل یوټیوب چینل کې هر ورځ دا رقم خوندوره ویډیوګانې اپلوډ کوو نو اوس هم د یوټیوب طلب ویډیو شروع کوم او تاسو ته څنګه په پوره طریقه درښیم نو دې لپاره تاسو خپل تصویر ډېر ښکلی ډیزاین کړئ نو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده هغه اپلیکیشن به تاسو لومړی په خپل موبایل کې راډاونلوډ کوئ د هغه اپلیکیشن نوم ده پکسارټ دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې راډاونلوډ کړئ او دې په ذریعه تاسو کولی شئ خپل عکس ډېر ښکلی ډیزاین کړئ هر کوم زړه وي څنګه کې تاسې ډیزاین کولی شئ دا تصویر راخم زه غواړم چې دا تصویر ښایسته کړم شا بیکګراونډ څنګه کوم او تیز کوم او ډېر ښکلی ایچ ډي بڼې ته یې واړو دې لپاره به تاسې دا وکړئ بیا به څنګه کوئ دې باندې کلیک وکړئ د شیر علامې دا شیر آپشن ووهئ شیر آپشن اوس هر کله وښو نو دلته بیا لاندې راکښته شئ څنګه کوئ دا پکسارټ علامه دا پکسارټ علامه ورسره اوکې کوئ دا د ملګرو هر کله چې دا ومنو یو شېبه ورته انتظار وباسئ په بلو سره داسې یو انټرفیس به تاسو ته راسي نو دې لپاره تاسو تصویر ډېر ښایسته بڼې ته برابر کړئ دا ټولس دي دا ټولس به ووهئ ټولس کې به دا ووهئ هر کله مو چې دا ووهئ نو داسې یو انټرفیس به تاسو راسي دا به صفر کوئ بیا به راشي دغه سټاریشن څه ده دغه آپشن باندې به څنګه کوئ کلیک سره او کوئ دا مو چې ووهو نو دا به څنګه کوئ فول کوئ بیا به دغه باقي علامه ووهئ دا به څنګه کوئ بیا رانږدې کوئ څخه به څنګه کوئ بېرته ورته سپینه کوئ د ملګرو دا د ملګرو ما مخکې سایه څنګه کړي بېرته خپل حالت ته راوستل او د لاسونو به هم کوم بیا دا ټیک مارک علامه څنګه کوئ د سره ووهئ دا د یوه مرحله شوه بیا به راوخم دا بیا به راسي دا ټولس باندې به کلیک د سره وکړئ ټولس مو چې ووهئ دا د یونیورسټي کپشن څنګه دا به وهو دا به لومړی صفر کړو بیا ورته سټریشن ته راشي دا به څنګه کړو پول کړو بیا به رانږدې کړو ملګرو دا به څنګه کړو دا مخ څخه بیا ورته سپینه کړو بیا به څنګه کوئ دا ټیک مارک آپشن سره ووهئ دا د ملګرو زموږ شا ساحه څومره ښکلې سوله تکه شنه ښکاره کېږي تاسې نور هم کولی شئ څنګه کې همدا رقم تکه شنه کړئ دې کې مختلف علامونه دي دې کې تاسې فوکس ورکړئ دې څنګه کولی شئ رڼایي زیاته کړئ دا ته وګورئ ملګرو څومره مو خوښ یې هومره رڼایي ورته زیاتولی او کمولی هم شئ دا د ملګرو مثلا دلته تاسو کټ کولی شئ دلته سټیکر ورته لګولی شئ دلته خط سره لیکلی شئ دلته بل عکس هم سره لګولی دلته مختلف آپشنونه د ملګرو څنګه کوئ تاسو دې کې کولی شئ نو دا د ملګرو د سیو کولو لپاره غواړئ دا ګیلري ته بیا سیو کړئ نو دا آپشن سره ووهئ دا مو هر کله ته لیکلي ګیلري نو د ګیلري باندې به کلیک وکړئ سیو ټو ګیلري څنګه شو فایده شو اوس ګورو ملګرو هغه عکس ته هم ګورم چې کوم یو څه دا ما جوړ کړو هغه پخوانی عکس به مو ګورو څنګه فرق کوي او که نه دا ملګرو دا د ملګرو تاسو په خپله ګورئ دا څومره ساده عکس ته شات ته تاسې کتلی شئ ډېر ساده عکس ته او هماغه عکس ته زه اوس ورځم کوم چې ما اوس جوړ کړ دا د ملګرو ګورئ شا بیکګراونډ څومره ښکلی شوی تک شین ښکاري او ډېر
ښکلی ښکاري. څنګه هم د دې د اجري کولو تصویر طریقه او هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تر تاسو آماده کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست الله مو مل شه.